حساب به کېږي خامخا چې چا د ګل نګي زلمي خوړلي ما نه هېرېږي کله تارې خانزې به وګي لمن غوندې غمي خوړلي تا د مفتي منیر شاکر حیدر خانزې غوندې سړي خوړلي په داسې ځای کې به د کېنو مې حساب ته چې توبې به وکړي هلته به کېږي د زرې زرې حساب چغې سورې به وکړي زړه به د شین شتاب وانوري هېڅوک سمې نارې به وکړي هر سړی به ډوب خپلو خولو کې د عذاب څه مخ نه به چا کې کار وي نه به د بیا دغه دروغجن عدالتونه وي او نه به د سرکار وي نه به وي بیا دا د خاورو جوړ پلشتکي باچا باچا به د قهار وي هر خواته یاره ویر جړا به وي جړا باندې نور نه غږېږم هغه به داسې څه ناشنا غونې سزا وي په سزا باندې نور نه غږېږم ته څه ماشوم نه یې چې نه پوهېږې تا باندې نور نه غږېږم بس ته یې راټوله که قصه ګنې ډېر زر به وخوري په دې د لقامونو مه نازېږه پام ګورې ټکر به وخوري نور یې ونه وایي دا پاکې سپینې څه به وکړي سر به وخوري څه پوهېږې ستا په قتل پسې ستاسو کوڅې له راشي بیا درنه سالي موقع ګوري کوشش کوي حجرې له راشي د خدای ساده د شپې دې مړ کړي او سحر دې جنازې له راشي پام د ده نه ځان ساته دا نه دی د پوګو چې جنازې لي دی کوشش کوي چې نور دې هم خراب کړي دی ټوپکې او تمانچې لي ویښ شو ته لا ناست هغه چاته چې د غم نه دې مزې لي هغه چې ستا په وینو نه مړېږي داسې یو ښامار څاري چا چې خرڅ کلی او وژلی د هغه سړي لار څاري ته لا تیرو کې ډوبي چاته او د څه شي انتظار څاري سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونو منه خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو ډېره موده بعد د یو داسې لیکوال سره نن ناست یو چې په کتو به تاسو ډېر خوشحاله شوي یئ که خدای غلط کړی نه یم نو دغه 2-3 کاله کېږي چې دغه لیکوال سره زمونږ ناستې نه وشوې د هغې لوی عمل دغه و چې د هغې منډې ترړې مصروفیات د ژوند دغه ضرورتونه او کاروبار داسې دی چې کله یو ځای کې او کله بل ځای کې سم شوي ورته نه و ښاغلی شعیب باجوړی صاحب تاسو ټول یې پېژنئ باجوړي صاحب ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ورستا چې په پروګرام کې دې راته ځای راکړو نو ډېره مننه ژوندی راته اوسې او باقي هر سړي ته پته ده ډېر زیات مصروفه دی نو دغه ګیلې قصې به وروره د چا نه راکړو صحیح ده ژوند دې ښه روان دی الحمدلله په دې ساعت شکر دی ژوند خو نه داسې نه ده چې ناشکره یم ستا نه ربه ژوند بلا ښکلی دی چې لږ د انسانان مې پرېږدي ډېر ښه دا ډېر وخت غیب وي چېرته چا یاد کړي چېرته چا ته رینګ وکړو میسج یې ته وکړو چې باجوړي صاحب ولې په میډیا نه راځي والله بس دغه پوښتنه خو مې چا نه ده کړې او یو څو یاران دي هغه هم سات په سات پوښتنه کوي نو مننه کوم ډېره زیاته مهرباني صحیح ده نو ګیلې دې راوړي څه شعرونه دې راوړي د وطن حال هم ډېر ګډوډ روان دی پښتانه خفه دي دغه خفه زړونو له دې سره راوړي د وطن حالات خو بالکل داسې دي نه که چې مشکل لکه په شعرونو مراقبه وشو خو زه د خپل وس مطابق چې څه نو هغه به درته بس تاسو ته غوږ وږي رشاد ښه چې دغه حالات دي غږې مثله هر څه برباد دي غږې مثله او جنګ خو دې ځي له راورسو ټول د زکات دي غږې مثله او دغه نوی نظم درته وایم وروره چې پښتون څه شوی دسې ته غوږ شئ د یو ملي شهید قصې ته غوږ شئ زه شهید شوی یم زما د حال پوښتنه وکئ ما سره کور کې بوډۍ مور سپین ږیرې پلار اوسېږي اکثر چې کینې د روټۍ په غاړه نو مور مې چغې کړي او داسې وایي چې ما نه نه هېرېږي اپو وینو رنګ بچی څنګه له تاسو هېر شلو دا په ونه دنګ بچی د سترګو تور د زړه ټکور زما ملنګ بچی دې سره سمه خاموشي شي ټول کور جاړي سلګۍ د یو لوښی ټولې خور جاړي سپین ږیرې پلار خو مې لا څه کوي چې مور جاړي موږ کره کاسه د رزق هر ورځ نسکور پرته یا به راته خور جاړي یا به راته مور پرته داسې سهار داسې ماښام به چې موږ کرې ویرونه نه وي ټوله شپه ویښ د لیونو په شان د یو سړي خوبونه نه وي مور مې د بېننګه قام ټپوي کې ویدې سینو کې زړونه نه وي داسې اخترې بلا تېرې شي د یو ماشوم پیزار نه وي زما نه وغواړي خو څه وکړمه ما څه بله لار نه وي په شاړو دښتو یې ورسم کړمه په ټوله لار بازار نه وي زمونږ ټول عمر ژوندون داسې په اور تېر شي څه ادیره ژوند د یتیم لکه بې کور تېر شي زرې شومه یارانو د ژوند د زړه په زور تېر شي دا د قیمت ورشوله تېره په هر چا دلته په چا ونه شوه هېڅوک یې پرې نخسته ځوان او د بچي سودا ونه شوه دلته کې کم ظلم و کمه ناروا وه چې په ما ونه شوه او په دومره قربانیانو کې ته ګوره یو سړي ونه کو ماله تر اوسه چا تپوس د یو بچي ونه کو ښه دا ماران دي لکه خاورې به خوري ښه مې بیخي ونه کو خو زه ګیله دلته د چا نه وکم دا خو ځنګل د انسانان کم دي دلته چې کوپرې په جاري کوي نه مړه نه مسلمانان کم دي په ما به ولې دومره ټوکې کېدی خو پښتنو کې مشران کم دي یو څوک دي هغه د ځان دي زی او یا پرې خرڅ کلی یم
زه ګیله څله د پردو نه وکم، زه خپلو ګام په ګام رټلی یم، سره د پلار سره د مور زی د بچو سره جړولی یم. دا د وطن مینه و خیر که د بچو سره جړا دې راکه، ما ته ګناه خپله معلومه د سړیه بې ګناه دې راکه. خفه په دې نه یم چې ماله دې بچي خوار که سزا دې راکه. خفه په دې م دلته څه کونډې یتیمان او ماشومان ناست دي، په دغه تمه دي چې امن راځي، امن په ارمان ناست دي. وایي موږ له خامخا ښه زیری راوړي، هلته مشران ناست دي. خو هېڅ خبر نه دی چې خرڅ نشته هغه زړور پښتانه، او دوی ته نشته پته نه پوهېږي کوم دی ابابر پښتانه. هغه یوه ژبه په یو خبره کلک لکه د غر پښتانه. اوس هغه نه دي پاتې، نه یې منم، د پښتنو نه خبر شوی که نه. زاړه دې خدای وبخي، خدای دې جنتونه ورکړي، د نننو نه خبر شوی که نه. دا لیونی به درته ټوله قصه سپینه وکړي، د ده مزغو نه خبر شوی که نه. توبې به وباسې لږ واوره، عجیبه غوندې قانون دی، نه خو د اسلام نه څه انسانیت مني، په دواړو سترګو ړوند دی. یوه خوني څه عجیبه ډرامه شروع ده او هیرو پکې پښتون دی. قاتل دې وپېژن که نه پېژنې، ما ته خو اشنا ښکاري. په لنډو لارو چې دا رالی نو د مشر په سلا ښکاري. پښتون پښتون دی، بل څوک نه دي، ښه واضح او صفا ښکاري. څه پوهېږې ستا په قتل پسې ستاسو کوڅې له راشي، بیا درنه سالي موقع ګوري، کوشش کوي حجرې له راشي. د خدای ساده د شپې دې مړ کړي او سهار دې جنازې له راشي. پام د ده نه ځان ساته، دا نه دی د پوګو چې جنازې لي. دی کوشش کوي چې نور دې هم خراب کړي، دی ټوپکې او تمانچې لي. ویښ شو ته لا ناست یې هغه چاته چې د غم نه دې مزې لي. هغه چې ستا په وینو نه مړېږي، داسې یو ښامار څاري. چا چې خرڅ کلی او وژلی د هغه سړي لار څاري. ته لا تیارو کې ډوبي، چاته د څه شي انتظار څاري. تیارو نه اوزه اوس رڼا واوره، بچیه ما ته غوږ شه ما واوره. بچیه مه ټکوه ونه ټکې بندې دروازې ته ناسي. مشر دې خرڅ په سموسو پیکوړو دی ته جرګې ته ناسي. څه د ساده او مستانه سړي بچی که ته دې ته ناسي. ګټور او شملورو خو اوس نه دي اخر شوي په ډالرو باندې. او پوهېږې ځکه نه چې پوه نه شو تر اوسه په خبره باندې. ته اوده شه نړۍ دومره مخکې لاړه چې انسان ګرځي وزرو باندې. زه درته څه وایم لږ دا ومنه، دا مخلوق د یار نه دی. دوکه چې نه شي په خبرو او په ډزو باندې، یو سړی د کار نه دی. بچي خپل غم دې په خپله یو څه خپله کم که قام ته توزګار نه دی. قام خو دې دغه دی په لایو کې راچغې کې زکات غواړي. شملې پکې د خاورو سره خاورې که پښتو پکې برباد غواړي. کته لا دې ته ناستې دې خلکو نه عدل او انصاف غواړي. قام خو دې ځان له څه فیسبوک او څه ټیک ټاک کې ډوب دی، ورته په قهر خدای شوی لوی عذاب کې ډوب دی. قرآن یې پرېښی دی، دې قام په بل کتاب کې ډوب دی. نن یې ونه چېړه یارانو شوی حساب کې ډوب دی. دې حسابونو لیونی کم لیوني یا تارزې خاورې کا. دې جړاګانو او ډمانو له دې خپله زندګي خاورې کا. څه د بېننګ او د نه سړي بچو له د ځواني خاورې کا. سړی نه دې مني، نه د شهادت مني او نه د قربانۍ مني. دلته د سپینګیرو او د پیغلو عزتونه تار نسته، بېعزتۍ مني. چې ځان ورته تیکه تیکه کې بیا هم ګورې والله که د هغې مني. ته خو لاتی دې خاطر د دې زخمي زخمي وطن ونه کو. ټولو سودا د ورانولو کلي د آبادۍ وله چا غم ونه کو. دا چې لګیا دي وطن مور د زموږ ډېر دروغجنو په مور ننګ ونه کو. هېڅ د وطن متن قصې نشته، د ځان سره ټګي ونه کړي. یو د وطن بل د دې قام څه مینه ده، جواري د جواري ونه کړي. دا څه چې وشو خیر دی وشو، ګورې نوره خودکشي ونه کړي. بس ښه به دا وي په دعا باندې یو ځله جوړ شه. زه جوړ شه، جوړ د پښتونخوا نه تر کابله جوړ شه. وطنه که د خیال د جوړېدو وي نو په خپله جوړ شه. ستا جوړولو او سینګار له به ځوانان ګورم، ځوانان کم دي. د اوسني د جینکو په ور پیدا دي هلکان کم دي. د ورانولو هنرزده جوړولو استادان کم دي. نوره به وکمه قصه د شهیدان به یاد کم. د کنزلمارو منزلمارو نه به تېر شمه یاران به یاد کم. هغه میند سره تېر چې به د خاورو ځوانان به یاد کم. دې بې ضمیرو خیر کلي ربه تا ته یاد دي. شهیده یاره ته خفه نشي، دنیا ته یاد دي. ستا قربانۍ زما نه نه هېرېږي، ما ته یاد دي. یاد به ساتمه څه وختونه مانه نه هېرېږي. چې بیا د قام چغې وهلې هغه غرونه مانه نه هېرېږي. په دې وطن یې چې شیندلي د سرونه مانه نه هېرېږي. زړه مې خیري وکړي او چغې کم چې ډکې دیرې ته ګورم. د شهیدانو یتیمانو پور در پورې د موقع ته ګورم. تاسو به کومه د زرې زرې عیسی خپلې کاتې ته ګورم. حساب به کېږي خامخا چې چا د ګل نګې زلمي خوړلي. ما نه هېرېږي کله تارې خانزې به ګیلمن غوندې غمي خوړلي. تا د مفتي منیر شاکر حیدر خانزې غوندې سړي خوړلي. په داسې ځای کې به د کېنوم حساب ته چې توبې به وکړي. هلته به کېږي د زرې زرې حساب چغې سورې به وکړي. زړه به د شین شي تا به وانوري هېڅوک سمې نارې به وکړي. هر سړی به ډوب خپلو خولو کې د عذاب څه مخ نه بې چا کې کار وي. نه به د بیا دغه دروغجن عدالتونه وي او نه به د سرکار وي. نه به وي بیا دا د خاورو جوړ پلشتکي باچا به د قهار وي. هر خواته یاره ویر جړا به وي، جړا باندې نور نه غږېږم. هغه به داسې څه ناشنا غونې سزا وي، په سزا باندې نور نه غږېږم. ته څه ماشوم نه یې چې نه پوهېږې، تا باندې نور نه غږېږم. بس ته یې راټوله که قصه ګنې ډېر زر به وخوري.
په دې د لقامونو مه نازېږه پام ګورې ټکر به وخوري نور یې ونه وایي دا پاکې سپینې څه به وکړي سر به وخوري ستا خراب شوي دي مازغه ته ځان له غم وکړه که ژوندون غواړې شوی به کار داسې بدرنګ وکړه سره لوپټکه نن په سر د جنو رنګ وکړه ډېره مننه ډېر زبردست یار ډېر ښه چې سرکاره واوره اغیاره واوره تا پښتانه خوړلي ښاماره واوره یو کار به وکم ښه په جار به وکم نور مې وس نشته بس هزار به وکم په غوږو کوڼ شي په سترګو ړوند شي په خپو راټول شي په لاس کنډم شي خیرې مې لګي کیدای شي سم شي